بلکې زما دا پوره یقین دی چې اوس هم که دا دغه ورسېده هلته نو هغوی به ما ته وي چې ګوره دلته پروګرام او تا مونږ د دعوت رانه کړ الټه به په ما راګرځي په ځای د دې چې زه ورته دا ووایم که نه چې تاسو دېرش کاله چې ګرځئ الټه به تا مونږ له دعوت هم رانه کړ نو زه د خپلې اسلام آباد ادبي ټولنې ډېر زیات ډېره بې انتها شکریه ادا کوم ډېره مننه چې کوم څیز هغوی په 13 کالو کې نو محسوس کړی په 13 کالو کې چې کوم څیز هغوی نو محسوس کړی دوی په 3 کالو کې محسوس کړ د خپلې اسلام آباد ادبي ټولنې ډېر زیات ډېره بې انتها شکریه ادا کوم ډېره مننه او بیا بالخصوص د افکار صاحب او د سردار صاحب چې دوی ډېر زیات دغه په دې کې وکړ پاک دی د دې نه هم زیات په عزت کې په علم کې په یو حواله راولي زما لاله یو عاشقو خبرهم دی د احواله کور یې و د تولاندی کلي نه بره او چې اوس ښکاري دغه ځوان د غره د سره هسې وایي چې اکا یې څه پرې نوم دی د پلار نوم شاد محمد خان راته معلوم دی پلار یې مړ شي دی ته پاتې شي یوازې تربورانو ورسره وکړې ناسازې داسې دا به هغې په خوږ اواز باندې وي او زه خو پوهېدم نه نو هغې ما ته په بوجي بیا وروسته وایي چې کله به زه دې ځای ته راورسېدم که نه چې ده ساتلي یو 2 سپي وو مزېدار د ګومړو به یې ختلو شړنګهار څه داسې غوندې یو شعر وي چې دې ځای ته به زه راورسېدم دا به ما ته وي چې توتو نیوه وایي دی چې او توتو دونه کم عمر و که نه چې دې ځای ته چې به زه راورسېدم نو دا به ما ته وي چې توتو نو نیوه وایي چې او توتو بیا خبره بیا لویدم بیا زما پلار دلته په وابډار کې نو موږ اوسېدو به دلته کلي ته چې به زه تلم موږ تلو نو زما به ټوله زیات تلوار پپو ته وه او چې پپو به بیا پپو سره به سملم ما به راته کیسه کېده یکای صاحب یو ورځ موږ د کلي نه راتلو د کلي نه چې به راتلو زه به بیا ډېر زیات سخت خفه وم نو چې د دغه ته مردان طرف ته روان شو او کړمار ته ما وکتل نو زه په ژړا شوم په چغو بس هغه یو دا و که نه ځای جوړ شوی خبره بیا زما د پلار اکسیډنټ وشو نو موږ مستقل کلي ته لاړو کلي ته لاړو نو هغې کې دغه وخت زه بیا دویم کې وم چې کله اکسیډنټ کېده نو دې وخت زه دویم کې وم نو هغه زه به د لوبو دپاره ما سره چې کوم ځای د مازدیګر نو زموږ د کور چت و نو د کور چت ته چې به زه وختم نو لومبی نظر به زما په کړمار پرېوته دا زما په ذهن کې یو مستقل ځای و بلکې دی ما چې ته مړ ګڼلی نه دی دا کړمار مړ دی یا ګټې دي یا بې ساه دی یا بې احساسه دی دا کړمار څه ګونګی نه دی زه یې پېژنم ملګرو ما سره کله ناکله د پښتو خبرې وکړي دا ما همیشه دغه شان دغه کړی دی بیا د هغې نه بس سبق ختم شو بیا مطلب شاعري پکې شروع شوه زما لومبی شاعري م یو سندره وه زما نه نوره یېره ده او نشته را سره صرف هغه سر یې دا و چې پرون د یوسف خان و نن په یاره زمونږ وار دی دا هغه کړمار دی او سبا به چې پې څوک وي د دنیا فاني بازار دی دا هغه کړمار دی بیا خبره چې کوم دی نو مخکې تله بیا د کتابونو چاپ کولو سلسله شروع شوه او ما ته زما د هغه ځای ملګري چې یو هغوی به ما پورې خاندل چې راته د هر کتاب نوم چې کوم دی په کړمار ولېږدي او بیا مطلب دا چې په هر دویم نظم کې کړمار ولي یا په غزل کې ولې کړمار مې یاره دې څه شعوري کوشش نه دی دا سره ساینس کتاب نه دی چې زه لیکم چې هم دې موضوع نه بغیر یا کې راګرځم خو چې اوس راضي نه ولې څنګه یې منې کوم دا یقین وکړئ چې قمر رئیس صاحب له خدای پاک جنتونه ورکړي
هغوی به دا وی چې کړمار د ظاهرشاه مستقله استعاره ده. امان هما صاحب د خدای پاک ژوندی لري هغوی به وایي چې هغه به وایي چې کړمار په ظاهرشاه پوهېږي او ظاهرشاه په کړمار پوهېږي. د رستم رضوان شاه لالا به وایي چې ظاهرشاه ته د کړمار د آخر غواړې څه. میر محمد خان خادم صاحب یو ورځ دغه شان مونږ ټول ناست وو، ملګرو ته ویې یو خبره زما نور بل څه ګپ لګېده او دوی پکې دا خبره وکړه زما دا یو خبره ووره چې ما د کړمار انتقال ظاهرشاه پسې وکړه او داسې ماسل خان آتش صاحب د خدای پاک ژوند ورکړي هغه له ما کتاب لیږه، کتاب به نوی راغی نو ما به لیږه. نو هغه وی چې هغه ما ته راپیره کوي په ټلیفون باندې وي یاره دلته راشه او زمونږ دا ځای ډېر مزېدار دی او دې کې د سیل او چکر ډېر ښه دغه دي. نو ما به ورته وایم انشاءالله درځم به مې اراده مې درځم به خو بیا ولاړې شوم. نو یو ځل ما ته وایي چې یاره ته تا ته دا پته شته چې تا ته زه ولې بار بار وایم چې دلته راشه. نو ما ورته ویل نه وي دا په دې وجه وایم چې تا به هم د کړمار شعرونه ډېر کړي دي، دا کتابونو په دغه کې وي دي چې تا به هم د کړمار شعرونه ډېر کړي دي. زه چې د مختلفو کالجونو نه دلته رالم صوابۍ ته نو هلته موږ ټولنه جوړه کړه. د هغې ټولنې ستا خو به یاد دي، ستا د نوید خو به یاد دي. هغې ټولنې نوم و کړمار ادبي ټولنه. اوس په خپله سوچ وکړئ چې په دې کې به زما څونه کردار و که نه چې د ټولنې نوم کړمار ادبي ټولنه. بیا یو رساله مې وړغوته کې دا د کړمار د هغې نوم شه. د دې باوجود پروګرامونه بله پروګرامونه لکه د نورو کسانو لپاره چې کوم دی نو مېرمنو لپاره د هغه لپاره شوي دي. دا د فلم فلیش بیک څنګه دي دغه شان به یو پوره ریل وچلې د هغه پلار او ابوجي او ټول ترونه ماماګان دا څه بدل وخت داسې تېرېده او دا زما په ذهن کې یو مستقل ځای و، بلکې دی ما چې ته مړ ګڼلی نه دی دا کړمار مړ دی یا ګټې دي یا بې ساه دی یا بې احساسه دی، داسې نه دی. ما دا ژوندی غونته کې ګڼلی دی. کړمار څه ګونګی نه دی، زه یې پېژنم ملګرو، ما سره کله ناکله د پښتو خبرې وکړي. دا ما همیشه دغه شان دغه شی کړی دی. بیا د هغې نه بس سبق ختم شو، بیا مطلب شاعري پکې شروع شوه. زما لومړی شاعري مې یو سندره وه، زما نه نوره یېره ده او نشته را سره، صرف هغه سر یې دا و چې پرون د یوسف خان و نن پې یاره زمونږ وار دی دا هغه کړمار دی او سبا به چې پې څوک وي د دنیا فاني بازار دی دا هغه کړمار دی. بیا خبره چې کوم دی نو مخکې تله بیا د کتابونو چاپ کولو سلسله شروع شوه او ما ته زما د هغه ځای ملګري چې یو هغوی به ما پورې خاندل چې دا ته د هر کتاب نوم چې کوم دی په کړمار ولېږدي او بیا مطلب دا چې په دویم نظم کې کړمار ولي یا په غزل کې ولي کړمار مې یاره چې زه څه شعوري کوشش نه دی دا سره ساینس کتاب نه دی چې زه لیکم چې هم دې موضوع نه بغیر یا کې راګرځم خو چې اوس راځي نو ولې څنګه یې منې کړم. زه چې د مختلفو کالجونو نه دلته رالم صوابۍ ته نو هلته موږ ټولنه جوړه کړه. د هغې ټولنې ستا خو به یاد دي، ستا د نوید خو به یاد دي. هغې ټولنې نوم و کړمار ادبي ټولنه. اوس په خپله سوچ وکړئ چې په دې کې به زما څونه کردار و که نه چې د ټولنې نوم کړمار ادبي ټولنه. بیا یو رساله مې وړغوته کې دا د کړمار د دې باوجود پروګرامونه بله پروګرامونه لکه د نورو کسانو لپاره چې کوم دی نو مېرمنو لپاره د هغه لپاره شوي دي. خو یو خبره دا ده چې زه دې ستاریان یم چې داسې چرې هغوی په دې 10 کالو کې یا چېرته هم دا نه مخصوص کړی چې یاره مطلب دا په دې حواله سره په ده باندې مې یو پروګرام پکار دی، د کړمار په حواله سره د باندې یو پروګرام پکار دا هغوی نه مخصوص کړی.
بلکې زما دا پوره یقین دی چې اوس هم که دا دغه ورسېده هلته نو هغوی به ما ته وایي چې ګوره دلته پروګرام او تا موږ ته دعوت رانه کړه الټه به په ما راګرځي په ځای د دې چې زه ورته دا ووایم که نه چې تاسو دېرش کاله چې ګرځئ الټه به تا موږ له دعوت هم رانه کړه نو زه د خپلې اسلام آباد ادبي ټولنې ډېر زیات ډېره بې انتها شکریه ادا کوم ډېره مننه چې کوم څیز هغوی په 13 کالو کې نو محسوس کړی په 13 کالو کې چې کوم څیز هغوی نو محسوس کړی دي په 3 کالو کې محسوس کړ او بیا بالخصوص د افکار صاحب او د سردار صاحب چې دي ډېر زیات دغه په دې کې درې ځای دا ټولنه چې ده که نه دا ټول ملګري ډېر زیات چې کوم دی نو خدای پاک د دې نه هم زیات په عزت کې په علم کې په دا کې سیواوالی راولي ډېر عمرونه او روغ صحتونه دې له خدای پاک ورکړي زه خو یقین وکړه الفاظ ما سره نشته چې زه څه ووایم